هیواد لپاره یې قرباني ورکړه، اوس بد حال کې دي. د تیر حکومت امنیتي ځواکونه وایي افغانستان کې له ویرې ډک ژوند تیروو. یو شمېر هغه افغان پخواني امنیتي و دفاعي ځواکونه چې له امریکایي ځواکونو سره یې په بېلابېلو ولایتونو کې تر لسیزې زیاته موده په ګډه دنده ترسره کړې، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو او د طالبانو په واکمنېدو لا هم افغانستان کې میشت دي، او ادعا کوي چې له ویرې ډک ژوند تیروي. دوی وایي په هیواد کې دننه یې د امنیتي ګواښونو ترڅنګ بدو اقتصادي حالاتو او بیکارۍ هم ژوند تریخ کړی دی. له دغه سرتیرو یو شمېر ازادۍ راډیو سره خپل هغه اسنادونه شریک کړي چې ښایي په امنیتي او دفاعي برخه کې تخصص او کلونه تجربه لري، خو د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي هویت او اسناد خپاره شي. دوی غوښتنه کوي چې نړیوال همکاران دې په خپلو ژمنو عمل وکړي او له افغانستانه دې وباسي، او یا د هم د طالبانو حکومت په هیواد دننه امنیت خوندي او په خپلو دندو وګماري. یو پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي 14 کاله د هیواد په بېلابېلو ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې د افغانستان په لوړ پوړو امنیتي ادارو کې دنده ترسره کړې، خو اوس بېکاره او له ویرې ډک بې برخلیکه ژوند تیروي. نوموړی وایي موږ په خورا بد حالت کې وخت تیروو. له دندې څخه بې برخلیکه کول نه یوازې دا چې زموږ پر ژوند یې بده اغېزه کړې، بلکې دا د اوسني نظام لپاره هم ننګونه بولم، ځکه چې موږ درسونه ویلي 14 کاله مو دنده اجرا کړې او په بېلابېلو برخو کې د تخصص خاوندان یو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.